بسم الله الرحمن الرحیم. د ولسمشریزو ټاکنو له ترسره کېدو شاوخوا 2.5 میاشتې تېرېږي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. ټاکنو کمیسیون وایي ځینې ټاکنیز ټیمونه د رایو بیا شمېرنې او تفتیش سره مخالفت لري او په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو مراکز تړلي دي. کمیسیون څو وارې هڅه کړې چې معترضو ټیمونو ته قناعت ورکړي، خو نه دي بریالي شوي. سلام او وخت مو بخیر. د ټاکنو خپرونې ته ښه راغلاست. په بحث کې راسره د دولت ساز ټاکنیز ټیم ویاند رضوان مراد میلمه دی. مراد صاحب ستړي مه شئ، بحث په خیر راغلی. مننه محمد صاحب. د دولت ساز ټیم د څارونکو موندنې څه دي چې کمیسیون څه وایي چې لومړنۍ پایلې کله اعلانېږي؟ دغه پروسه مراد صاحب همدومره جنجالي او ستونزمنه ده چې پایلې دومره وځنډېدې که د کمیسیون کارونه سست دي؟ مننه محمد صاحب. اول خو ښه ده چې د انتخاباتو محترم کمیسیون دغه پوښتنو ته ځواب وایي چې واقعي کار دومره زیات و چې دومره زیات وخت یې ونیو یا فشار څه دی په تاسې باندې. دوی باید ملت سره دا خبره شریکه کړي ځکه چې د افغانستان خلکو رایه خو د پروسې د ټاکنیزو ټیمونو څارونکي هم نظارت کوي، ګوري پروسه ګوري. موږ په دې باور یو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې کله د بیا شمېرنې رایې پروسه پیل کړله نو توقع کېدله چې په یو محدود ورځو کې دا پروسه تکمیل شي او د دوی هغه اداري چارې ترسره شي او د طرزالعملونو له مخې خپله لومړنۍ نتیجه د انتخاباتو ملت سره شریکه کړي. اما هم کتل چې د یو مخصوص ټیم لخوا چې د ثبات او همپالنې ټیم دی د هغې د پلوانو لخوا په زور، د ټوپک په زور، د لرګیو په زور، د زورواکو په زور سره د دې پروسې مخه ونیول شوه. نو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې څومره ژر چې کېدای شي چې په هغه پاتې 2 ولایتونو کې چېرته چې د خلکو د ملي پروسې مخه نیولې ده هلته د بیا شمېرنې د رایو د بیا شمېرنې پروسه پیل شي نو په محدود وخت کې به دوی نتیجه اعلان کړي. زموږ غوښتنه هم د انتخاباتو له محترم کمیسیون دا ده د شمشاد د تلویزیون له لارې بیا هم پې غږ کوو چې په جدیت او قاطعیت عمل وکړي. د ملي پروسه د هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي، حتی دولت جوړونکی ټیم که داسې فرمایشونه لري او د دې ملي پروسې مخه نیسي موږ ته د هم اجازه نه راکوي بلکې خپل کارونه دې په خپل وخت ترسره کړي ځکه چې خلک په تشویش کې دي. موږ تاسو ګورو موږ هم په تشویش کې یو او تشویش په دې خاطر دی چې دومره ځنډ پسې ځنډ نور شاید ملت ته د منلو نه وي او د انتخاباتو غوندې ملي پروسو باندې د خلکو باور زیانمنوي. یعنې ستاسو په نظر یوازینۍ ستونزه همدا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 2 ولایتونو کې کار ته نه پرېښودل کېږي او همدا لامل شوی چې پایلې ځنډېدلي؟ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خو همدا وایي او که هم ګورو نو د هغوی د مقرراتو او قوانینو طرزالعملونو مخې باید د ټولو ولایتونو د بیا شمېرنې لړۍ پیل شي ځکه چې د دې نه مخکې چې ابتدایي نتایج اعلان شي باید د ټولو ولایتونو د رایو بیا شمېرنه وشي او د بیا شمېرنې مخه یو ټیم نیولې ده. نو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم وایي چې هر کله چې دغه ولایتونو کې موږ ته اجازه راکړل شي یا موږ پرېښودل شو چې هلته د بیا شمېرنې کار پیل کړو نو موږ به نتیجه اعلان کړو. زموږ غوښتنه هم د کمیسیون نه هم دا ده چې دوی باید په جدیت عمل وکړي او د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو هم غوښتنه دا ده چې دوی د هغو کسانو مخه ونیسي. مراد صاحب کمیسیون څو وارې ویل چې موږ هڅه کړې چې معترضو ټاکنیزو ټیمونو ته قناعت ورکړو خو دوی نه دي بریالي شوي، یا به قناعت نشي ورکولی یا به قناعت دوی ورکولی شي خو هغوی به قناعت نه کوي. کمیسیون بالاخره له حکومت هم وغوښتل چې دغه ملي پروسه نور هم ځنډنی کېږي، تخریبیږي او باید مداخله وکړي. پوښتنه همدا ده چې حکومت مسؤلیت لري چې هغه پروسې ملي پروسې چې د ځینو ډلو یا ځینو ټاکنیزو ټیمونو لخوا تخریبیږي، ځنډنی کېږي، جنجالي کېږي باید مداخله وکړي. حکومت ولې مداخله نه کوي؟ د دولت ساز ټاکنیز ټیم هم د دغې پروسې شریک دی. ستاسو دریځ څه دی په دې برخه کې؟ د دولت ساز ټاکنیز ټیم کاندید برحاله ولسمشر دی. یو خو د مخالفینو یا د هغو کسانو لخوا چې په یو نه یو ډول ستاسې خبره چې قناعت نه کړي، قناعت شاید په دې خاطر ترڅو ونه کړي ترڅو چې دوی بارنده یا ګټونکي اعلان نشي. موږ په وار وار له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي او د کمیسیون نه عین غوښتنه کوو چې هر څوک چې په زور او په غیر قانوني لارو
د دې ملي پروسې مخه نیسي دغه اشخاص باید د دوی مخه ونیول شي او دغه پرېږدي چې دا ملي پروسه تکمیل شي. دا چې د افغانستان ولسمشر یا افغان حکومت په دې برخه کې څومره اقدامات کړي ښه ده چې د افغانستان د حکومت ویان په دې اړه تبصره وکړي او خلکو ته وایي چې ولې دوی اقدام نه کوي. اما په دې وروستیو کې یا په تېرو 4 ساعتونو کې چې کوم تحولات موږ ګورو امیدوار یو چې دغه پاتې ولایتونو کې هم د بیا شمېرنې لړۍ پیل او ژر پای ته ورسیږي تر څو له دغه مخشوش حالت نه هم یعنې تمه شته چې په نږدې ورځو کې به مراکز پرانیستل شي. څومره معلومات چې زه شخصا لرم په زیات شمېر هغه ولایتونو کې چې اوس یې مخه نیول شوې ده امیدواري ده چې په راتلونکو 48 ساعتونو کې د بیا شمېرنې لړۍ پیل شي او د دغه پروسې د مخنیوي هڅې پر شا وتمبول شي. داسې هم ویل کېږي مراد صاحب چې په جوزجان کې د جنرال دوستم وروستیو څرګندونو چې له ټاکنو کمیسیون یې غوښتي چې دوی د نور دغه پروسه وروستۍ کړي او لومړنۍ پایلې دې اعلان کړي. داسې هم ویل کېږي چې ځینې ټاکنیز ټیمونه د دوی د پلویانو لخوا تړل شوي دي. د تمه شته چې دغه ځینو ولایتونو کې به مراکز پرانیستل شي او د جنرال دوستم وروستیو څرګندونو په دغه بهیر باندې تاثیرات لري. د جنرال دوستم وروستیو څرګندونې یعنی قانون ته مراجعه ده. موږ په دې خوښ یو چې جنرال صاحب دوستم وایي چې انتخاباتو خپلواک کمیسیون هلته یو اداره ده هغه خپل کار کوي خپل طرز عملونه باید عملي کړي او ابتدایي نتیجې اعلان کړي. دا کوم غټ احسان په چا نه دی اما جنرال دوستم د قانون ته برته مخه کړې قانوني لارې غوره کړې. ټاکنو کمیسیون نن ویلي چې موږ خوشبینه یو او هیله راته پیدا شوي چې په نږدې ورځو کې به ځینې مراکز پرانیستي. نو که د جنرال دوستم پلویانو مراکز تړلي چې ځینو کې متاسفانه تړلي دي دوی د خپله وګوري چې جنرال صاحب دوستم څه وایي. جنرال صاحب دوستم وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري چې خپل کارونه وکړي. نو د ده قمندانان یا د ده سرګروپان یا هغه وسلوال چې وایي چې د دوی خلک دي نو هغوی بیا په کم شوار او په کم نامه د مراکزو مخه نیسي. دا خو بیا مکمل غیر قانوني عمل دی او دا چې کمیسیون داسې خبرې کړې ده نو دا هیله بخونکې ده او هیله ده چې په راتلونکو 2-3 ورځو کې دغه بهیر بشپړ شي او ابتدایي پایلو ته لاره هواره شي. د هغه متعرض ټاکنیز ټیم یا ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم لخوا چې په ولایتونو کې مراکز تړل شوي همدا موخه همدا ده چې دوی د خپلو رایو د خپلو پلویانو له رایو څخه د دفاع لپاره دغه مراکز تړلي تر څو پاکې او ناپاکې رایې هغه څه چې دوی وایي چې 300,000 رایې برخلیک باید معلوم شي. دولت ساز ټاکنیز ټیم ته هم ملت رایه ورکړې ده. ملت تمه لري ولسونه تمه لري چې د دوی له رایو هم دفاع وشي. کله که له اوږدې مودې راهیسې دغه مراکز تړل شوي دي او پروسه ځنډنۍ شوې ده. طبعا چې د دولت ساز ټاکنیز ټیم پلویان هم دا تمه لري چې دولت ساز ټیم یې له رایو دفاع وکړي. ولې په دغې برخه کې تاسو چوپ پاتې یاستئ او دوی هم دا نیوکه کړې چې دوی د ټاکنو کمیسیون پایلو او دغې پروسې ته خوشبینه دي. اول خو دا چې چا چې دولت ساز ته رایه ورکړې او چا چې بالعموم په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې هغوی په جمهوریت باور لرلی دی او باید په دې هم پوه وي او پوهېدي چې دولت ساز ټیم په قوانینو د افغانستان ملي ادارو ته چې د انتخاباتو کمیسیونونه دي سره له دې چې نیوکې هم پې لرو انتقادونه هم پې لرو او غوښتنې هم ترې لرو دې ته احترام لري. آیا د دولت ساز ټیم پلویان هم لرګي په لاس واخلي کلاشینکوفونه راواخلي او د انتخاباتو د دفاترو مخ ته ودرېږي دروازې ماتې کړي او د کارکوونکو مخه ونیسي؟ دا خو یو غیر قانوني عمل دی. دغه خو هغه فرق دی د دولت ساز د پلویانو ترمنځ او د نورو ټیمونو ترمنځ چې یوه ډله په لنډغرۍ باندې باور لري تل په بحران خبرې کوي ځکه د هغوی ګټې په بحران کې دي. اما دولت ساز خو تل د جمهوریت خبرې کړې تل یې د ملي ګټو خبرې کړې. موږ چې له کوم کاندید استازیتوب کوو د هغې کاندید سویه دانه ده چې د دولت ساز ویندویان د دولت ساز ټیمونه د دولت ساز پلویان د هم ټوپک په لاس واخلي وایي چې تر هغې پورې چې زه رئیس جمهور نشم زموږ کاندید یې ونه ګټي موږ هېڅ شی نه منو. تاسې مخکې د قناعت خبره وکړله چې کمیسیون ځینې کاندیدانو ته قناعت ورکړی او که نه دی ورکړی. دا قناعت څه رقم وي؟ فقط دغه کاندیدان چې اعتراض لري دوی ولې منتظر نه پاتې کیږي؟ که چېرته د ثبات او همپالنې ټیم مشران وایي چې موږ د دې دپاره دا مراکز تړلي چې سپینې او تورې رایې جلا شي دا کار به کوتک په لاس کم لوچک لوفر کوي او که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به کوي نو پرېږدئ چې کمیسیون کار وکړي. فکر کوو چې ډار دی او هغه ډار په دې خاطر دی کله چې د بیا شمېرنې بهیر پیل شو مومن صاحب د کابل په 14مه ناحیه کې تر ټولو زیاتې
هغه رای چې باطل وي یا هغه رای چې ناپاک وي هغه د ثبات او همپالنې وي نو آیا ډار دی چې په دې ولایتونو کې چې دوی تړلي دا ډار خو به نه لري چې هلته هم د دوی ناپاک رای زیات دي نو موږ وایو چې پروسه د تکمیل شي سره له دې یو ځل بیا ټینګار کوو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو ځله خپل ټایم لاین او اعلان شوی نیټې نقص کړي دي چې هغه هم موږ تشویش کې اچولي او هم ملت نو ښه به دی چې په قاطعیت عمل وکړي او په پاتې ولایتونو کې د بیا شمېرنې پروسه ترسره کړي له څو ورځو راهیسې په کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې سترې غونډې جوړېږي او له ټاکنو کمیسیون غوښتل کېږي چې بالاخره دغه پروسه وروستۍ کړي هغه څه چې د ملي شورا د غړو غوښتنه هم ده د جرمني دفاع وزیر چې تازه افغانستان ته راغلی هغوی هم ویلي چې هیله مند دي چې داسې د ټاکنو پایلې اعلان شي چې ټولو ته د قناعت وړ وي او دوی باور ښودلی چې همداسې ټاکنې ترسره شوي دي په افغانستان کې خو د ځینو د درې یا د دوو ټاکنیزو ټیمونو لخوا د یو ائتلاف لپاره هڅې هم شوي دي دوی په تازه څرګندونو کې دا هم ویلي چې د افغان حکومت د ټاکنو په مدیریت کې ناکام او باید د ملي مشارکت تر عنوان لاندې یو بل حکومت رامنځته شي آیا دا د حل لار ده فکر کوم دا هیڅ افغان ته د منلو وړ نه ده هر هغه څوک چې د موقت ادارې د انتقالي حکومت د ملي مشارکت خبرې کوي دا هم هغه ډلې هم هغه کړي دي چې د انتخاباتو نه مخکې دوی کوششونه کول دغه سینواریوګانې دي چې په هیڅ صورت دا خلک نه غواړي چې له قدرت نه لري پاتې شي او دوی همیشه په خړو اوبو کې ځکه مایان نیسي او دا د بحران خبرې او د بحران شعارونه چې ورکول کېږي چې متاسفانه په بحران کې دوی تل ګټه کړې ده ځکه دوی د بحران زایده دي بحران کې لوی شوي او په بحران کې واک ته رسېدلي دي د افغانستان خلکو رای ورکړي دي په انتخاباتو کې په ډېرو سختو شرایطو کې په ډېر چې ذهنیتونه ورته خراب شوي چې انتخابات نه کېږي جمهوریت نه کېږي انتقالي حکومت جوړېږي دا کېږي په قطر کې کېږي په مسکو کې دا به جفاوي چې بیا دغسې یو 5 سره یا 6 سره یا 3 سره یا 2 سره حکومت بیا راشي چې د افغانستان د خلکو په رایه باندې ملنډې وال شي هغه ټیمونه چې دا غوښتنه کوي ښه به دا وي که څوک په سیاست کې پختګي لري چې یو اپوزیشن باندې کار وکړي هر څوک چې برنده دی د هغه په مخالفت کې اپوزیشن اوسېږي او د ملت ګټې د اپوزیشن له هغه دغه نه ټریبیون نه دغه تامین کړي اما دا په دې خاطر ویل کېږي دا چغې او دا سوري په دې خاطر دي چې فقط دوی ته یا برخه ورکړ شي یا کمیسیون دی دا نتیجه په دې ډول اعلان کړي چې بیرته خلک مجبور شي چې یو جوړجاړي حکومت راسي څه شي نور د افغانستان خلکو ته منلو وړ نه دي ځکه دا 15 کاله هم چندان ښه تجربه نه وه او مطلب په زور یو سیستم او د هغه وخت کې ویل شول چې افغانستان د بحران طرف ته ځي دا ځل نه د بحران خبرې کېږي موږ تاسو ولیدل چې په کابل کې په ټول کابل کې 3.5 کسان راوتل او د بحران غوښتونکو یا د بحران شعار ورکوونکو ته ډېر ښکاره نه ویلې نو امید دی چې کمیسیون ته اوس پکار دي چې په قاطعیت عمل وکړي که چېرته غیر قانوني په زوره د وسلې په زور کوم ځای کې د کمیسیون مخ نیول کېږي افغان امنیتي ځواکونه باید ورسره مرسته وکړي ځکه د افغانستان امنیتي ځواکونه د ملي پروسو نه د دفاع او د هغې د حمایت مسؤلیت لري نو زموږ غوښتنه او هیله هم دغه ده د همدغو څرګندونو چې بحران رامنځته کېږي لنډمهاله حکومت دې رامنځته شي د ټاکنو پایلې نه منم د همدغو څرګندونو په غبرګون کې دولت ساز ټاکنیز ټیم ستاسو په نظر چپ نه دی پاتې شوی نه موږ وایو چې ملي پروسه ترسره شوې موږ وایو چې ملي پروسې د تکمیل لپاره باید انتظار شي سره له دې چې ډېره ځنډېدلې ده نور ځنډې موږ ته هم د منلو وړ نه دی ښه خبره دا ده چې اعلان شي اما د دې پروسې مخه چا نیولې د دې پروسې مخه هغه چا نیولې ده چې مطمئن دي چې دوی شکست خوړلی دی مطمئن دي چې ملت پرې باور نه دی کړی ځینې کاندید صاحبان دي چې سار خوب نه راپاسي خوب یې چرشه کتلی د هغې تعبیر موقت حکومت دی د افغانستان تاریخ ته وګورئ چې کله موقت حکومت جوړ شوی او چا چې د موقت حکومت غوښتنه کړې ده هغې افغانستان ته یو مصیبت راوړی اوس خو یو ملي پروسه ترسره شوله مراد صاحب تر لنډې دمې وروسته درنو لیدونکو بیا مو هم ملتیا هم ښه راغلاست د ټاکنو خپرونه ګورئ مراد صاحب وروستیو جنجالونو او موضوعګیري ته همداشان په یو ائتلاف باندې د څو ټیمونو لخوا فکر کول یا کار کول یا هڅه کول چې یو ائتلاف ګډ ائتلاف جوړ شي ځینې نیوکې چې په ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې دوی هم نیوکې وکړي چې د مشخص ټیم تر تاثیر لاندې دی او د هغوی لپاره کار کوي دا هر څه خو به د دې لپاره نه وي چې نړیواله ټولنه دې ته مجبور شي چې د افغانستان په ټاکنو کې مداخله وکړي او بیا د 2014 کال سناریو ته کار مومن صاحب
شاید د ځینو کاندیدانو همغه خوبي چې 2014 کال کې یو څوک راغی او یو چاته یې چیلک جوړ کړ چې دغه ورور ځان سره ومنه. اما فکر کوم چې که نړیوالې ټولنې نه هدف ملګري ملتونه وي، اروپایي ټولنه وي، د امریکا متحده ایالات وي، اسلامي نړۍ وي، نو دوی خو په وار وروي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیونونه د خپل کار ته پرېښودل شي او د انتخاباتو نتیجه د زر اعلان شي. تاسو وکتل چې د ثبات او همپالنې د ټیم مرستیال ښاغلي محقق په کوم الفاظو د ملګرو ملتونو سرمنشي ته خطاب وکړ کنه. نو فکر کوم چې دا ځل نړیواله ټولنه په دې پوهه ده چې د افغانستان د بحران د زیاتولو په ځای چې د یو خاص کاندید لپاره مداخله وکړي یا د یو بل نازولي لپاره دوی وایي په انتخابات په کمیسیون فشار راولي یا په حکومت فشار راولي چې یو جوړجاړی وکړي. فکر کوم دا وخت نشته. دا بالکل سمه ده. کله چې د ثبات او همپالنې د ټیم دوستان خبرې کوي چې دا 2014 نیست یا 2014 نه دی کنه، نو موږ وایو چې 2014 نه دی ځکه چې تا کابل کې په ولایتونو کې د تېرې جمعې پر خپل قوت وکته. نو فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې دا ځل د افغانستان جمهوریت ته ژمنه ده او د افغانستان په ادارو باندې باور لري او د دې اجازه به نه ورکوي چې د دوی له لارې څوک بیا د افغانستان په حکومت کې د ملي مشارکت حکومت یې ګڼې 2 سره یا 3 سره دا رقم یو حکومت ته لاره هواره کړي. انتخابات شوي، ملي پروسه شوې ده، د تکمیلېدو په حال کې ده، باید مخه ونیول شي. نتیجه چې هر څه وي باید ومنل شي او موږ په دې مطمئن یو وروستیو څرګندونو او بیانونو ته د نړیوالې ټولنې چې هغوی منتظر دي یو منتخب حکومت ته چې د افغانستان په بیارغونه کې ورسره بیا مرسته وکړي، د افغان ځواکونو په پیاوړتیا کې ورسره ودرېږي او هغه حکومت سره د دوو شریکانو په توګه د دوو ستراتیژیکو دوستانو په توګه کار وکړي. احیانا مداخله کوي او پلمه همدا وي چې هیواد له بحران سره نه مخ کېږي یا مخ کېږي وژغورئ یو ائتلاف وکړي سره. دولت ساز ټاکنیز ټیم آماده دی کار؟ دولت ساز ټاکنیز ټیم هر هغه کادر ته، هر هغه کس ته چې د افغانستان په بیارغونه کې، په نظام کې، په حکومت کې یو رول لوبولی شي، که د هر ټیم یې هغې ته ښه راغلاست وایي. اما دا چې 2 سره یا 3 سره حکومت دې جوړ شي یا جوړجاړی دې وشي، نه د دولت ساز ټیم کاندید دې ته آماده دی او نه دغه رقم فرمایش ته چا مني او نه د دولت ساز باندې چې چا اعتبار کړی او نه د دولت ساز باندې چې چا اعتبار کړی د هغوی غوښتنه او د هغوی هیله به دا نه وي. نو د دې نه موږ اطمینان ورکوو چې داسې هېڅ جوړجاړی نه کېږي چې هغه د خلکو په رایو باندې یو ډول ملنډې وهل وي او یا فقط د دې لپاره چې نړیوالې ټولنې غوښتي یا پلانکي سفارت غوښتي یا پلانکي کاندید صاحب دا غوښتنه کړې ده، داسې څه به نه کېږي. د انتخاباتو د پروسې د تکمیل او د نتایجو د اعلان لپاره ډېر محدود وخت پاتې او بیا هم وایو چې هر هغه کس چې په هر ټیم کې وي، دولت ساز کې وي، بل کې وي، په دې وپوهېږو چې دا د وطن په خیر تمامیږي، هغې ته هغه د عربانو خبره چې اهلا وسهلا دی. اما دا چې څوک په زوره بیا وتپل شي هغه شي سره دا ځل څوک جوړجاړی نه کوي. د هیواد ګڼو سیاسیونو، مخورو، دیني عالمانو دا شان د ملي شورا ګڼ شمېر غړو په 2 ولایتونو کې د مراکزو تړل غندلي دي، غبرګونونو سره مخ دي. که دغه لړۍ نوره هم غځېږي، ستاسو غوښتنه او دریځ به بالاخره څه وي؟ تاسو خپل ویل چې زموږ غوښتنه او دریځ، زموږ غوښتنه هغه ده چې د ملت غوښتنه ده، د ملت د علماو ده، د ملت د قومونو ده، د نړیوالې ټولنې ده چې یو پروسه تکمیله شوې لطفا د هغې مخه مه نیسئ او مخنیوی هم په فرمایشاتو د دولت ساز 3 لکه 4 لکه رایې کمې که چې زه اقلا 2 راوند یا د انتخاباتو د ګډوډېدو لپاره ماته یو پلمه برابروي. داسې په هیڅ دنیا کې په هیڅ قانون کې نه کېږي. تاسې به دولت ساز هیڅ داسې فرمایش نه وي لیدلی چې د انتخاباتو کمیسیون ته وایي چې دا کار وکړه. هیڅوک نه حکومي او نه هم فردي دا حق لري چې د قانون خلاف عمل وکړي. انتخاباتو کمیسیون ته دغه کمیسیونونه همداشان بند پاتې شي، تاسو حکومت بالاخره باید مجبور شي چې مداخله وکړي او دغه مراکز فکر کوم کمیسیون به ورته لارې چارې ولري. څومره چې موږ د کمیسیون د ویاندویانو خبرې اورېدلې دي، دوی د کمیشنرانو د ابتدایي نتیجې دپاره دوی یو لاره هم لري او هغه لاره دا ده چې زموږ په خپل نظر باندې چې دغه 2 ولایتونو یا 6 ولایتونو چې زه مطمئن یم چې څو ورځو کې پکې بیا شمېره نه پیلېږي، که چېرته هلته دغه رایې په ابتدایي نتیجه کې شاملې وي، بیا چې کله نهایي نتیجه اعلانېږي
هغه وخت بیا باشمارۍ ته یا د تفتیش لپاره وړاندې کړي ما دا نشي کېدلی چې ټول افغانستان به یو خوي د افغانستان ملت به یو خوي نړیواله ټولنه به یو خوي دینی عالمان به یو خوي ځوانان به بل خوي یو دوه کسان به وي چې یا موږ بریالي وګڼو یا مو حکومت کې شریک کړي یا هر څه نه منو دا شی نور فکر نه کوم که دوام مراد صاحب دغه غوښتنه هم کیږي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د پرته له دغه 7 ولایتونو له مراکزو چې تړل شوي دي لومړنۍ پایلې د اعلان کړي که بیا هم ټینګار کوم که چیرې دغه موده نوره هم غځېږي او دوی په خپل دریځ باندې ولاړ وي او پرې نه ږدي چې تړلي مراکز ټاکنو کمیسیون پرانیزي او کار ته ادامه ورکړي امکان لري چې لومړنۍ پایلې اعلان شي دا خو د کمیسیون نه باید پوښتنه وشي چې هغوی ورته حتما کومه لاره به لري چې نتایج اعلان کړي اما دا نور ځنډ او په دې خاطر چې یو ټیم مخالفت کوي او د ملي پروسې د تکمیلېدو مخه نیسي دا نه دولت ساسه نوره د منلو ده او نه نړیوالې ټولنې ته په افغان امنیتي ځواکونو هم مسؤلیت ګرځي چې که څوک په زور او په غیر قانوني ډول د هغه شي مخه نیسي چې د ملت په زیان کدا بحران دوام دا یو ستره ملي پروسه کدا حالت دوام کوي تر ټولو زیات نقصان په افغانستان خلک کوي یو سرګومي حالت کې دي نو اول د کاندیدان نه باید غوښتنه وشي که واقعي هغه سیاسي اخلاق لري د لوبو قواعدو ته ژمن دي باید ومني دوهمه دا چې بیا هم په کمیسیون دا زما دریم ځل دی ستاسو په دې خپرونه کې چې کمیسیون باید په قاطعیت عمل وکړي کمیسیون ورته طرز العملونه لري قوانین لري که یو ځای کې مثلا 3 یا 4 یا 5 ولایتونو کې بیا د رایو بیا شمېرنه نه کېږي دا په دې معنی نه ده چې دوی ورته یو کالم صبر وکړي باید یو لاره راوباسي او دا مسله نوره د پای ټکی ډېره مننه کوم مراد صاحب کور مو ودان چې بحث ته راغلی درنو لیدونکو د ټاکنو د نن ورځې خپرونه مو هم دومره وه له تاسو هم مننه کوم تر بیا ښه وه